دا کهاني د یو داسې سنایپر ده چې هغه پهلا یو عام ټیچر و، خو اچانک د هغه په زندګۍ کې څه داسې وشي چې هغه یو خونخوار سنایپر جوړ شي. کهاني شروع کېږي د یوکرین د یوې شاړې علاقې نه. په هغه علاقه کې یو چوپړی وي چې په هغې کې ښځه او خاوند اوسېږي. د سړي نوم مکولا وي او د ښځې نوم سارا وي. مکولا یو ټیچر وي او خپل نږدې سکول کې ماشومانو ته میکس پړاوی او ټول ماشومان د هغه نه ډېر زیات خوشحاله وي، سوا د یو هلک نه چې د هغه نوم ایویان وي. ایویان ډېر بدتمیزه هلک وي او هغه مکولا د ځان نه ښکته ثابتولو دپاره یو موقع هم نه پرېږدي. خو مکولا د ایویان په خبرو باندې هېڅ پروا نه ساتي او په خپل زندګۍ کې مست اوسي. یو ورځ مکولا په سکول کې وي او هغه ته پته ولګي چې رشیا په یوکرین باندې حمله وکړه او د یوکرین په ډېرو ځایونو هغې قبضه واچوله. ماښام چې مکولا څنګه کور ته راشي، هغه ته پته ولګي چې د هغه ښځه پرېګننټ ده. نو هغه ډېر خوشحاله شي او دواړه یو ځای خوشي مناوي. په بله ورځ مکولا د خپلې ښځې نه اجازت واخلي او خپل ټیچینګ لا روان شي. هغه په لاره روان وي چې د رشیا یو دوه دښمنان ورته وښکاري، خو مکولا په هغې باندې ډېر زیات خیال ونه کړي او فټ پاټ خپل سکول ته ورسي. خو چې کله مکولا سکول ته دننه شي نو ټول سکول خالي پروت وي. مکولا په ټي وي نیوز وګوري چې هغه ته پته ولګي چې د رشیا پولیس د هغوی په کلي هم قبضه واچوله. هغه ته احساس وشي اصل کې هغه چې په لاره کې کوم دوه پولیسان سې کړي وو هغه د رشیا وو. هغه ته د خپلې ښځې ډېر فکر وي او فوراً خپل کور طرف ته منډې کړي. مکولا چې څنګه خپل کور ته ورسي نو یو دوه فوجیان سې کړي چې د هغه ښځه ډېر په بې دردۍ سره وښي. مکولا د ښځې د بچ کولو کوشش کوي خو هغه دوه پولیسان دې هم ډېر بې دردۍ سره ووهي. مکولا هغه فوجیانو ته منت کوي چې پلیز زما ښځه مه وهئ، ولې چې هغه پرېګننټ وي. هغه فوجیان د مکولا یو خبر هم نه اوري او د والو نه بعد د مکولا د کور تالاشي واخلي او د هغوی کور ته اور ولګوي او د هغه ځای نه روان شي. د مکولا ښځه چې سم کور ته وګوري نو کاڼي راواخلي او هغه پولیسان ولي. فوجیانو له غوسه ورشي او په سارا باندې ډزې وکړي او سارا په موقع مړه شي. مکولا چې خپله ښځه مړه وویني نو ډېر په چغو چغو په ژړا شي. ډېرې ګنټې بعد د یوکرین یو دوه پولیسان راشي او د مکولا پهچان وکړي. هغه فوجیان یو قبر وکیني او د سارا په خولو کې د مکولا مدد وکړي. د سارا د مرګ نه پس د مکولا ټوله زندګي تباه او برباد شي او مکولا سره د اوسېدو دپاره نه څه کور وي او نه څه فیملي. مکولا د بدلې په اور کې سوځي او په هر حال کې د رشیا هغه دوه پولیسان مړه کول غواړي. هغه دوه فوجیان مکولا خپل هیډ کوارټر ته بوځي، خو چې سینیر مکولا ته وګوري نو هغه مکولا د فول د برتي کېدو نه منع کړي. مکولا چې دا ووري نو ډېر زیات پریشانه شي. هغوی یریږي هسې نه چې مکولا د رشیا جاسوس وي، خو مکولا هغوی ته خپل ټوله کهاني بیان کړي چې هغه د رشیا فوجیان مړه کول غواړي او خپل دیش ازادول غواړي. کرنل چې دا ووري نو مکولا ته د یوې موقعې ورکولو فیصله وکړي او په بله ورځ د هغه ټریننګ شروع شي. مکولا یو عام انسان وي نو په ټریننګ کې هغه ته ډېر مشکلات مخې ته راځي. نو یو افسر مکولا ته ماشین ورانول او بیا سمول ټول هر څه ورته وښيي او په کیمپ کې موجود ټولو خلکو ته داسې ښکاري چې مکولا کله هم یو ښایسته پولیس والا نشي جوړېدی، خو هغه هار نه بایلي او خپل ټریننګ جاري ساتي. یو شپه مکولا خپلو ملګرو ته وایي چې ما ته خپل نوم مه اخلئ، ما ته زما کوډ نوم ریون وایئ. ملګري چې دا واوري نو ټول په خندا شي او مکولا ته وایي چې چاته هم کوډ نیم دومره په اسانه نه میلاویږي. خو مکولا ته د دوی په خبرو هېڅ فرق نه پروزي او خپل ټریننګ جاري ساتي. یو ورځ د مکولا سینیر ټولو ته وایي چې زموږ په ګروپ کې د سنایپر ډېر زیات کمی دی او موږ دا زیاتول غواړو چې موږ د رشیا د سنایپرانو مقابله وکړو. سینیر د ټولو نه تپوس کوي چې تاسو کې څوک سنایپر جوړېدل غواړئ. نو یو څو کسان پاسي او په هغې کې مکولا هم پاسي، ولې چې هغه هم یو سنایپر جوړېدل غواړي. مکولا ته سینیر وایي چې ته لا سنایپر جوړېدو ته تیار نه یې، ته خو لا یو ماشین سمولی او رانولی هم نشي، نو سنایپر جوړېدل خو ډېره لویه خبره ده. نو مکولا سینیر ته وایي چې ما ته د ځان د ثابتولو دپاره یوه موقع راکړئ او زه دا کار په 20 سکندو کې کوم. دا چې واوري د مکولا سینیر په میز باندې یو ماشین کیږدي او مکولا ته آواز وکړي. د ځان د ثابتولو دپاره مکولا په سترګو باندې پټۍ راښکته کړي، ماشین وران کړي او واپسې سم کړي او په دې کار کولو کې هغه 18 سکند واخلي. د مکولا ملګري چې دا وګوري نو ډېر خوشحاله شي او مکولا ته به لاسونه پړکول شروع کړي. سینیر چې د هغه قابلیت وویني نو هغه هم په سنایپر ټریننګ کې شامل کړي. د ټریننګ په دوران کې مکولا ته زوړ سنایپر میلاو شي او باقي ټولو ته نوی. مکولا چې دا وګوري نو هغه هم د نوي سنایپر ډیمانډ وکړي. سینیر مکولا ته وایي که چېرته نوی سنایپر غواړئ نو ته موږ ته ځان ثابتئ. مکولا ته څه بل څه اپشن میلاو نه شي نو مکولا هغه زوړ سنایپر واخلي او دغه ځای نه روان شي. ټریننګ په دوران کې سینیر ټولو ته وایي چې د سنایپر مخې ته څومره هم خطرناک سچویشن راشي خو سنایپر د خپل ځای نه یو انچی هم نه خوځي او خپل ټارګټ باندې نشانه ساتي. د دې د پریکټس دپاره سینیر ټولو سره نږدې ډزې کوي. د دې د پریکټس دپاره سینیر د ټولو خواته ډزې کوي چې څوک هم د خپل پوزیشن نه لږ غوندې وخوځي نو هغه د دې ټریننګ نه بهر کړي او چې کله د مکولا نمبر راشي نو هغه د خپل ځای نه لږ غوندې هم ونه خوځي او خپله نشانه عمق په شان ساتي.
په بل ټریننګ کې سنیپر ته خپل ټارګټ صرف یو پیرا خود لیکيږي او بیا د هغه سترګې پټې کی او هغه باندې اندازه لګي او خپل ټارګټ پاس شوټ کوي. نو باقي ټول سنیپران په دې ټیسټ کې پاس شي خو مکولا په دې ټیسټ کې فیل شي ولې چې هغه سره کوم سنیپر وي هغه ډیر زیات زوړ وي او په هغه باندې دا ټارګټ وشتل ډیر زیات مشکل وو. ورپسې ټریننګ د سنیپر د پاره د دین ډیر زیات سخت وي ولې چې د فلیر پرنا کې با خپل ټارګټ شوټ کوي هغه هم په تورا شپه کې دلته افسران فلیر پریک دی او ټول خپل نشانه ولګي خو څوک هم ټارګټ اونلي او مکولا یو پرفیکټ نشانه ولي. سینیئر چې دا وګوري دا غن ډیر امپرس شي وغلا د هغه کوډ نوم ریون هم ورکی یو څو ورځې تیر شي او مکولا په ډیر مهنت سره په خپل ټریننګ کې لګیاوي او اخر هغه ورځ هم راشي چې په کوم ورځ بعد د مکولا د ټریننګ رزلټ راځي. دلته کرنل مکولا تاسو لټو کی او هغه ته وایي چې تا ټیسټ پاس کړی دی. لګي ورځ پس کرنل مکولا تراشي او هغه ته وایي چې خپل سامان پیک کا او ته په یو میشن باندې ځي ولې چې هغه ته خبر راغلی وي چې د رشیا آرمي د هغه په چک پوسټ باندې حمله کړې ده. نو زر د مکولا ټیم هغه ځای ځان ورسي سملی او خپل نشانه برابر کی. د مکولا ټیم چې څنګه د رشین آرمي ولي په دې کې د ته یو گاډي وښکاری چې هغه چک پوسټ طرف ته روان وي. د رشین آرمي هغه گاډي ودري او هغه د گاډي نه راکوسي د هغه پاسپورتونه هم چک کی او د هغه گاډي تلاشي هم والی هر څه ټیک وي نو هغه پریک دي خو د هغه پاسپورتونه ځان سره پاتې کی چې کله هغه خپل پاسپورتونه وغواړي نو د رشیا آرمي هغه ډیر زیات وخی. دا هر څه چې کرنل وویني نو خپل آرمي ته د فایر کولو اورډر ورکي او په 2 منټه کې ټول رشین آرمي ولي او دا هغه پهلا میشن کمپلیټ شي. د میشن نه بعد چې کله مکولا خپل بیس تراشي نو هغه چوغوري د هغه ډیر ملګری هغه بیس کې نیوي نو هغه ته وایي چې ستانور ملګری په یو بل میشن باندې تللی دي. په بل ورځ مکولا ته پته ولګي چې د هغه ډیر ملګری په هغه میشن کې مړ شوي دي او د هغه ټول ملګری د رشین یو مشهور سنیپر وشتي دي. داسې یو څو ورځې تیر شي او مکولا خپل ملګرو سره په یو بل میشن باندې روان شي چې څنګه خپل لوکیشن ته ورسي نو ځان نه سلور وانه طرف ته لینډ ماینس بم پزمک کې خخ کی او هلته یو زوردار دماکو شي او ټول مشي دغه شان د دوی میشن پوره شي او خپل کیمپ ته واپس راشي. دلته کرنل مکولا ته خپل تصویران خي هغه ته وایي چې زموږ په فیملی کې موږ درې کسان یو او د هغه دوه لوریانې د دې خبرې نه خبر دي چې د هغوی پلار یو آرمي افیسر دی. مکولا هم خپل کہانی پوره کرنل ته بیان کی چې د رشیا آرمي د هغه خزا څومره بې دردۍ سره مړه کړې وه. په دې دوران کې مکولا په جړا شي خو افسر هغه چپ کی. په بل ورځ ټول په یو بل میشن باندې وزي او دا میشن ډیر زیات امپورټنت وی ولې چې هغوی ته خبر ملو شي وي چې د رشیا پوره ګروپ په هغه لار باندې تیریږي. کرنل او مکولا او د هغوی پوره ټیم هغه ځای ته ځان ورسوي او خپل پوزیشن برابر کی. لږ ساعت پس چې هغوی وګوري نو د رشیا او د فوجیان د خپل ټیم انتظار کوي. مکولا چې دوی ته وګوري نو په دې کې یو هغه فوجي موجود وي کوم چې د مکولا خزا وشتي وي او هغه فوجي د مکولا ټارګټ ته برابر وي. مکولا د خپل کرنل نه د ډس کولو اجازه غواړي خو کرنل هغه ته د ډس کولو اجازه ورنکړي. مکولا ډیر غوسه شي او د خپل خزي قاتل په هر حال کې مړ کول غواړي. د دې د وجې مکولا دوباره د فایر کولو اجازه غواړي خو کرنل هغه ته اجازه ورنکړي. خو د مکولا صبر ختم شي او هغه فوجي ولي او هغه فوجي ګولې لګیدو سره एकदम مړ شي. د ډس کولو سره د رشیا آرمي د دوی ځای معلوم کی خو د ټولو نه د خطرې خبر دا وي چې د رشیا د ټولو نه خطرناک سنیپر چې د هغه نوم سیری وي هغه خپل پوزیشن برابر کړی وي او ناست وي او هغه ته هم د دې د ځای پته ولګي. کرنل ته پته ولګي چې سیری دلته چرته نږدې دی. د دې د وجې نه هغه د سیری د پیدا کولو کوشش شروع کی. خو د هغې نه پیله کرنل چې څنګه د سیری ځای معلوموي نو سیری کرنل په سر ولي او هغه په هغه موقع باندې مړ شي. مکولا پیښ شي چې د رشیا آرمي ته د دې د ځای پته ولګېده او د هغه د یوې غلطۍ د وجې کرنل مړ شي. په دې دوران کې د رشیا آرمي په مکولا باندې ډیر شدید فایرینګ شروع کی. خراب حالت چې وویني نو مکولا د خپل ځای نه د رسته کېدو فیصله وکړي. هغه د کرنل لاس اوچت کی او د خپل ځای نه رسته شي او په تیزی سره د دشمن د علاقې نه روزي او خپل کیمپ ته ځان ورسوي. مکولا د کرنل په مرګ باندې ډیر زیات خفوي او هغه قسم وکړي چې په هر حال کې باز سری سنیپر علم او د خپل کرنل با بدل اخلم. په دې کې مکولا ته د رشیا د دوه سنیپرو خبر ملو شي او هغه فورن په خپل میشن پسې روان شي. هغه هغه ته ځان ورسوي او د رسیدو سره یو سنیپر شوټ کی او د فایرینګ په دوران کې مکولا هم ولګي خو مکولا همت نه بیلی او هغه دویم سنیپر هم ولي. هغه ډیر زیات زخمی وي او یو خفیا کیمپ ته لاړ شي او خپل جسم لا لګرام ورکی. په دې دوران کې مکولا ته د فوج میجر کال کی او مکولا ته وایي چې موږ ته هغه سنیپر ملو شوی دی چې کرنل وشتو. د دې نه بعد مکولا ډایرکټ خپل کیمپ ته ځان ورسوي او میجر ټولو ته د سنیپر باره کې خبرې کول شروع کی. میجر ورته وایي چې د دې سنیپر نوم دی سری او هغه د رشیا د ټولو نه بهترین سنیپر دی او سری د یوکرین د ټولو نه بهترین شپږ سنیپران مړ کړي دي. د دې د وجې به سری کمزوري نه ګڼي. میجر دی ته وایي چې سری یو داسې سنیپر دی چې هغه عام طور پر خپل پوزیشن نه بدلی او په یو خاص ځای کې ناست وي او خپل دشمنان ولي. نو دوی خپل منځ کې یو منصوبه جوړه کړي. نو د یو دوه ټیمه جوړ کړي چې یو ټیم به د سری ځای ته ځي او د منصوبې مطابق دویم ټیم به د رشیا په فوج باندې حمله کوي او چې کله دوی په دې حمله کې مصروف شي نو دویم ټیم به د دغه ټایم فایده واخلي او د شاته نه به په دوی حمله وکړي او مکولا به هغه ځای ته وردن نشي او سری به مړ کړي. د ټول پلانینګ نه بعد
هغوی هغې طرف ته روان شي. کله چې هغه ځای ته ورسي نو ټول سنایپران خپل پوزیشن سمبال کړي او خپل نشانې برابر کړي او مکول هم پټ ګونتې هغه کور ته داخل شي. نو هلته هغه د رشیا د فوجیان وویني او هغوی مړه کړي او بلډینګ کې په مخکې باندې روان شي. دې نه بعد مکولا یو خپل ټیم له سیګنل ورکړي چې څنګه هغوی ته سیګنل میلاو شي نو هغوی ډایرکټ د رشیا ټول فوجیان مړه کړي. د رشیا سنایپر سری چې وګوري چې د هغه یو ملګري هم هغه ته راپورټ نه ورکوي نو هغه ته لږ څه ګډوډ محسوس شي. نو هغه د بلډینګ سر ته وخیږي چې هلته نه پیله یو سنایپر موجود وي. خو چې څنګه به راوخیږي چې وګوري نو هغه سنایپر مړ شوی وي. نو سری ته پته ولګي چې د یوکرین فوجیانو زه د څلور واړو طرفونه ګیر کړی. نو هغه خپل ځای ته واپس راشي او دوی پیدا کول شروع کړي. خو مکولا د شاته نه راشي او په سری باندې په چاقو حمله وکړي او هغه مړ کړي. د دې میشن نه یو څو ورځې بعد مکولا د خپلې ښځې قبر ته لاړ شي ولې چې هغه د خپلې ښځې سره واده کړی وي او هغه واده پوره شي او هغه ټول دښمنان مړه کړي چا چې د ښځه او کرنل مړ کړي وي. دې نه پس مکولا قسم کوي چې تر اخري ساه پورې به د خپل ملک خدمت کوم. دا وایي او د هغه ځای نه روان شي او دې سره سره په دې کهاني باندې یو شاندار فلم جوړ شي. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ډیره زیاته خوښ شوي وي. که ویډیو مو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هالیوډ پښتو ایکسپلینر ته سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.